نو طالبانو ورونو القرآن والعلوم العصریه، قرآن او هغه علوم چې نن دي ډېرو ملایانو سره چې سړی کینی وي دا ننني علوم چې دي دا قرآن کې چا ویلي چې راویستلي دي شته ده قرآن کې ډېرو داسې آیتونو کې تاسو کې به حافظان وي دغه لفظ د خضر د جنتیانو دا په قرآن کې ډېرو آیتونو کې راغلی ده. نو څومره خوند یې وکړه الله عز وجل په جنت کې هم دا لحاظ کړی ده متکئین علی رفرف خضر، شنو بالښتونو باندې به یې تکیه کړي وي دا سړي کې او تکیه یې بیا ګوره ښودلې ده ځکه دې کې د تکیه سړی د څه دپاره کوي د آرام دپاره، شین رنګ کې هم د آرامتیا صفت. قرآن سخت جامع کتاب ده، قرآن کې دومره علوم دي که نه په راسپړلو باندې کیږي. نو دا مې ځکه دا نن بحث درته وکړه طالبانو ورونو چې دا تاسې ته یو رمز وي چې ترجمه کې مونږ انشاء الله که د الله عز وجل لخوا کوه په دې علومو بحث کوو. ما ته د مشرانو ویلي وي ده به دلته ترجمه وکړي کوم ځای کې چې کوي او قطع کې به یا به قمندانۍ کې یا به هلته ملنه. ما ته د 20 طالبان ناست وي خو چې زه آزاد وغږېږم لکه د ما دا عادت ته زه باید آزادې خبرې وکړم او هلته چې کوم هغوی ته به خوب ورځي بېګا به یې پیره کړي بیا ما ته به سترګې مې موښي بیا هغه په ما باندې تاثیر راولي. ما مخکې تاسې ته ویلې چې داسې چا سره کښېنې که نه اوس چې غمجن یې نو داسې یو چا سره کښېنې که نه چې هغه داسې طبیعتي سړی وي خاندي نو د تا غم په خندا بدلوي که نه بدلوي بدلوي که نه. نو دا طالبان چې داسې مړه ناست دي بیا استاذ هم مړ غوندې سي بیا شوق ترځي. افلاطون وایي ما به خپل شاګردان باندې پوهېدم چې کله به مې درس ورته کو کومه علمي خبره به مې چې ورته وکړه شاګردانو ده وایي چې ما به د دوی مخونو ته وکتل زه به پوه سم چې په خبر پوه دي که به پوه نه ول زه به هم پوهېدم چې نه دي پوه. سړي ته د مخ نه د شاګردانو معلومیږي نو شاګرد چې داسې کېږي که نه نو بیا سړی وایي چې یاره لکه چې د ما خبرې خوند نه ورکوي بیا انسان کې ډېر داسې همت یې ټیټېږي بیا تحقیق خوند نه ورکوي. هر وخت دماغ خپله دا عادت ده چې کله کال کې هم سبقونه شروع کېږي زه طالبانو ته یم تحقیق مونږ ډېر کوو نو که دې خوښ ښي نو اول نه بیا واړوو که نه بیا داسې نه چې نو الله عز وجل مو په خیر باندې راوله. القرآن والعلوم العصریه دا مو عنوان ده بیا به یو 10 ورځې نورم بحث کوو انشاءالله تر څو پورې چې هغه ته ورځو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.